السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر. زموږ یاران دوستان ښه دي، د سهار ناشته کې بیزي دي. روړجانه ښه پروګرام را جوړ دی د خیره سره او انشاءالله ناشته وکړو. دې نه بعد به دلته هسې ګنټه نیمه ګپه شپې ولګوو. بیا به ځو ودونه دي، داسې ودونو له به لګي چکرې وهو. نو ما ویل نن بیا د اتوار ورځ ده، اتوار په ورځ چې واده اټینډ کړي که نه نو قورمه خو تاسو نه مس کوئ، ما ته پته ده اتوار په ورځ نن سبا سیزن دی او سیزن څوک نه مس کوي. پیر صاحب څنګه یې ښه مقصود څه وایي قورمه نه صحیح سپیشل پروګرام دی د خیره سره. یوسفه کچالان دي کوم ځای نه روډدار راته وایي یا کچالان وګورئ بالکل یار ډېر زبردست دي. اوس انشاءالله تعالی بس مونږ ناشته کوو، تاسو کور کې وکړئ ښه. زمون چې با پک خوږ سوکړک ها شی ورته واچوي لیکي کچه کچه کوروناو. خیر سره بس ځان هم رډي کو. رحمت خان څه پوزیشن دی؟ والله بس راووتو روان یو د خیره سره ها او د ودونه دې ته بازیري وکړو. حاضري بوکو. اوس اول واده چې کوم یو دی د واحد د دواړه رونه یې رښتیا دوه رونو ودونه یې او عابد نو انشاءالله ورځو بس مقصود صاحب هم ګاډی سټارټ کوي مونږ سره شئ. زو زو بس تاسو لیټ شوئ نو بس بس خیر دی مړه بس ورزو به پی علیکم لاړو سړی نوې چاړه سپږو د وي لا رانجو د وي د سپږو د مږو دا چې کله تاسو والی کور ته بیا یوسئ نیلو کمبلو کې به کېدي دا سپږې ورګې به ورکې شي. ټول کېناستو د خیره سره او ټول مرګري مونږه ګاډي نه راکوشو د وقاص بای دکان ته راغلو. وقاص بای دکان نه ګنټې الو او ولې چې واده لز یو ګنټې ځان سره وانلې سم مخکې راخستی او اوس ځان سره الو نو بس بیا زو مخکې ملو کړو دله یو دغه وکړه همړی دکان واده بستاوي غم به پما دغه دوه شیخان را روان دي ځان سره د مټۍ پچې راخستی دي. راسته واده ځای دلته دی او واحد دي کنه واحد. السلام علیکم. هغه نسی بکم شپاوي تکان السلام علیکم. خان څنګه یې؟ هاي رډي یې برابر یې. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر استقبال اگر پر چېرته زموږ نه مخکې انتظار کولو ها دا بس مانم دی یار مخامخ دی. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر جوړ لاول السلام علیکم. ماما خیر السلام علیکم. السلام علیکم. ماما خیر مقصودیه راځي مقصودیه السلام علیکم. ماما خیر جوړ. السلام علیکم. السلام علیکم. ساجي خیر او په فکر دی او سمات دی څنګه خیر جوړ. السلام علیکم. د خیر سره رو رسیدو د عبید بای او د واحد خار وادله او ډېر مبارک شه ستام عبید استام ډېر زیات مبارک شه. الله هم په زندګۍ کې ډېر خوشحالي راوله او یو دورونه یې نور هم پاتې الله یې د هغې واده مو کړي زر تر زره هغې په تمه
بشک کدوین دې لړ کېږي نو ورو سیزن دی ها د ودونو سیزن دی او هارونه لاس په خوا ځوا ګورې ښه زړه مو دغه کې یو کولې نه روانه تارګه کویدن دی دا کله ده افتخار چې راشي یو میش بعد کویدن ده او واده نه راځي پس جرګي روانې دي اورې کته هغه امام یادوي نه مهران وي نن زما خلک دی خبره وره ما نه به تپوس کېږي مړه نو زه والله چې ورپسې کور ته ورځم او که نه نو ولې زه خو کوم دا خو نه چې هغه کشر ور دی مهران بھائی خود بعد تا سره به دویم شي تاسو هم شي دویم شي خو ستا کمرونه نیسي مبارک شه ان شاء الله بس نور ملمانه راځي ډیر نه تنګاو تاسو نه راولي څوک راولي زمو خو هغه درانه خلک دی وي زمونږ ودونه نه دي شوی مهران وي زمام نه دی شوی تاسو شوی دی د نمبر دی خاصه صحیح ان شاء الله تاسو نمبر چې راشي کنه هغه هم خلکو ګوري ان شاء الله او ان شاء الله السلام علیکم څنګه خیر مهرباني خوشاله اوسئ اخر سره انتظامات شروع دي روټه بس مونږ به هم روټه خو راغو د دیګونو زیله دلته انتظامات ریډي کړي نو بیا ورزو روټه خورو ډیره مننه دا موږ د پاره زموږ کلی د پاره دا ډیره خوشاله خبره ده چې داسې ځوانان زموږ کلی کې الله تعالی هم کامیاب او آباد امين 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 دا چې موږ هم ورسره ولينا قربان واشو راځه نن هغه مې خورا وستو ماشاءالله دا چاله وړي دا چې کم تاسو سره مال دی ها راګه قربان راګه مونږ نا خپل لګ دی والی خستري یا الله خیر روټه زه لراو بس څنګه رو رسیدو لګ انتظار مو کو بدای روټه رو رسیدا بسم الله دالم نو سم تر دې ور کړې درې ورځې نه مانه خوړې تا اوس ناشته نه کړو ډاکټر لګا دی خوړه کړې را یاره لګا مې خوړیا لګا دی خوړه مجمع کې موږ سمونه لیدل ارسه دې ختم کوو لګا مو ورسره خوشینی وخوړه شینه ته خوړه ټول ارسه او تیلی صرف ډکه ودار کار شه دی کارم احمد خان مزه وکړه جان یاره ډیره زبردست مزه ها او دا ګیړه بنن مکمل ډسکی کی په خوراک کنه ها
ډیره علاوه ډیره زبردست او ډیره ښکلې وه ماشاءالله او بس داسې روټیګانې چې مونږ خلک یادوي نو بس مونږ ورځو څنګه یې ماما جي ښه یې صحت هم ښه یې روټۍ هم وخوړه نه هم خوړلې تاسو ښه یې ماما جي صحت هم ښه یې وعلیکم سلام چوټو د خیره سره واده مونږ اټینډ کو دا دی واپس روان یو امید لرم چې تاسو په ویډیو خوښه شوي ویډیو ځان سره شیر کړئ کمنټ هم ضرور وکړئ او د بل ویډیو په انتظار اوسئ د الله په امان